دوه ټکي درته روښانه کومه. یو د وخت په حساب یو څوک پیسې پیدا کوي، یو د مهارت په حساب پیدا کوي. زیاتره دوستان هم ماته کله کله وایي چې همدارد مبارزه و دا اخوا داخوا ګرځېدل و دومره ساتیري و منظرې کول دا څنګه کېدای سي چې پرته له دې چې تا ته یو څوک پیسې درکړي او ته دا هر څه کوې. نو زه فقط دغه دوه ټکي درته روښانه کومه چې یوه ډله خلک هغه دي چې د سهاره څخه تر غرمې یا مثلا تر مازدیګر و ماپښینه پورې د ساعتونو په اساس کار کوي. سهار 8 بجې وظیفې ته ځي، تر 4 بجو پورې وظیفه کوي. د هغه په بدل کې دته یو معمولي معاش ورکول کیږي. یو بیا د مهارت په حساب دی چې مثلا یو څوک مهارت لري، مثال د یو چا موټرسایکل خرابېږي، موبایل یې خرابېږي، تلویزیون یې خرابېږي، نور تخنیکي وسایط یې خرابېږي، نو ته دته مراجعه کوي او کله چې مراجعه ورته کوي دی د خپل مهارت په اساس په 15 دقیقو کې د یو چا چې ټوله ورځ یې وظیفه اجرا کړې د یوې میاشتې معاش دی په 10 دقیقو کې اخلي چې دی مهارت لري. نو کوشش وکړئ چې خپل مهارتونه زیات کړئ. او زما په ژوند کې همدا دوه شان زه دواړه کاروم. مثلا هم وظیفه کوم ساعتواره د هغه معاش اخلم، او هم د خپل زیار و زحمت په اساس باندې ځینې مهارتونه لرم چې د هغه مهارتونو په اساس باندې زه د دقیقو یا د ساعتونو په اساس باندې معاش اخلم، یا البته اجره اخلم او د هغه اجرې په حساب باندې خپل ژوند عادي بیایم مخته. مثلا که درته وایم زه کابل ته ساده یو جوړه کالو سره راغلی یم، خو نن شکر دی کابل کې د اوسېدو کور لرم، ځای لرم، او په عین زمان کې خپله مبارزه کوم د وطن دپاره. هغه د وطن مبارزه مې مطلقاً د وظیفې د کار او د دې شیانو سره هیڅ تړاو نه لري، یوازې د وطن دپاره یې کوم. د هیڅ چا د وطن دپاره په مبارزه کې د هیڅ چا تابع نه یم او نه غواړم چې په ژوند د چا تابع سمه. نو مخته ځمه، همدغه عادي ژوند دی. کوشش کوم چې خپل مهارتونه نور هم زیات کړم تر څو د نورو وطنوالو د خیر سبب هم وګرځم، البته په اقتصادي لحاظ. نو ورو ورو به مخته ځو او تاسې هم کوشش وکړئ چې همدا دوه مهارتونه په خپل ژوند کې زده کړئ چې وظیفه کوئ د هغه په بدل کې کم معاش اخلئ، او که یو مهارت ترلاسه کوئ په هنري شکل یې ترلاسه کوئ چې د هغه په اساس بیا کم معاش اخلئ.